بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو شلمې برخه ته مو هرکلی کوم. عربو په کښتۍ کې د ماښام له لمانځه نه وروسته دعا کوله چې د لیپسنګ له خپلې کښتۍ نه دوی د ساحل په خوا متوجه کړل. زبیر او ملګرو یې په ساحل وسلوال سپاهیان ولیدل. اندېښمن شول. څلور تنه په یوه وړوکې کښتۍ کې سپاره شول او دوی ته ورغلل. دوی ته یې په سندي یو تن وویل د دې بل حاکم پرتابرای تاسو ته ښه راغلاست وایي او ستاسې له مشرانو سره لیدل غواړي. د لیپسنګ د پرتابرای استازي ته وویل جیرام څه شو؟ هغه ځواب ورکړ هغه د پرتابرای سره له لیدو وروسته ستاسې د مېلمستیا انتظام کوو او خپل محل ته تللی. پاچا ستاسې ښه راغلاست ته خپله راغلی. د لیپسنګ په عربي ژبه زبیر ته وویل دا خامخا فریب دی خو موږ ته له تګ نه پرته بله چاره نشته. زبیر وویل زه په خپله حیران یم چې د دې بل والي له دومره سپاهیانو سره ولې راغلی، خو زما له جیرام نه د دوکې تمه نشته. د هغه خور له موږ سره په کښتۍ کې ده. استازي بیا پوښتنه وکړه زه حاکم صاحب ته ځواب وروړم. زبیر وویل موږ له تاسې سره ځو. زبیر او د لیپسنګ په کښتۍ کې سپاره شول او څنډې ته ورسېدل. د لیپسنګ د پرتابرای په مخ کې خم شو او احترام یې وکړ، خو زبیر غاړه کږه نه کړه. پرتابرای وویل ښه ته د عربو اوسېدونکی یې، تاسې ته چا د مشرانو درناوی نه دی درښودلی؟ د لیپسنګ ځواب ورکړ د هغوی په مذهب کې انسان ته ټیټېدل ګناه ده. پرتابرای ځواب ورکړ له موږ سره چې واوسي د انسانانو په مخ کې ټیټېدل به هم زده کړي. د لیپسنګ ورغبرګه کړه ستا مطلب څه دی؟ پرتابرای وویل هیڅ نه، ستاسې په کښتیو کې څه شی دي؟ د لیپسنګ وویل جیرام به تا ته ټول ویلي وي، له موږ نه ولې پوښتنه کوې؟ پرتابرای ورغبرګه کړه جیرام چې څه ویلي که رښتیا وي نو دا کښتۍ له دې ځایه نشي تلای. د لیپسنګ وویل کښتۍ ولې له دې ځایه نشي تلای؟ پرتابرای وویل دا د پاچا راجا حکم دی. د لیپسنګ څلورو خواو ته وکتل. د ده او زبیر په شاوخوا د سپاهیانو کړۍ راتنګه سوې وه. په عربي ژبه یې زبیر ته وضعیت وښود. د هغه په هدایت یې پرتابرای ته وویل دا د سند د بېوزلو ماڼوګانو کښتۍ نه دي چې لاس ور وغځوئ، دا د عربو کښتۍ دي. په دې کې د هغه قوم لوڼې سپرې دي چې د سرکشانو او یاغیانو مخ ته د توپان په څېر اوچتېږي او د وریځې په څېر خپرېږي. څوک چې له آسماني تندر نه نه وېرېږي هم د دوی له تورې پناه غواړي. پرتابرای په غوسه سو. توره یې وکښله. زبیر او د لیپسنګ هم په تورو لاسونه ونیول. په ډېرې لوڅې تورې یې مخ او بدن ته ورنږدې سوې او دوی لاسونه ونیول. پرتابرای د لیپسنګ ته وویل ته سیندی ښکارې خو ستا په رګونو کې د یو غدار او بې غیرته انسان وینه ده. د لیپسنګ ځواب ورکړ په دنیا کې تر ټولو لویه غداري او پستي له خپل مېلمه سره دوکه کول دي او ما ته په دې ویلو څپاک نشته چې د لیپسنګ خبره پوره نه وه چې پرتابرای توره د هغه په ټټر ورخښه کړه. د لیپسنګ په ځمکه ولوېد. زبیر ور ټیټ سو. هغه ته یې تکیه ورکړه. هغه یو زګیروی وکړ. زبیر ته یې وکتل او ویې ویل زبیره زما سفر له تا سره پای ته ورسېد خو زما په زړه یو دروند پیټی پاتې شو. زه د جهالت په غېږ کې وزېږېدم او لوی سوم. ابوالحسن له ما نه انسان جوړ کړ او تا مې په زړه کې د اسلام مینه په غورځنګ کړه. خو معلومه نه ده چې ولې ما تر اوسه د خپل ضمیر غږ اوچت نه کړای سو. ما له خلکو نه پټ لمونځونه کول، روزې مې نیولې، خو د خپلې مسلمانۍ په ښکاره کولو کې مذبذب وم. اوس مې اراده کړې وه چې بصرې ته ورسېږو زه به د مسلمانۍ اعلان کوم، خو خدای جل جلاله ته دا منظوره نه وه. زه د ناهید په حال افسوس کوم. خدای جل جلاله دې هغه د وحشي دښمن له شره په امان وساتي. زما دوسته ما مه هېروه، ما ته دعا کوه. د لیپسنګ بیا څو سلګۍ ووهلې او سترګې یې پټې شوې. څو ځلې یې د توحید کلمه تکرار کړه. ورو ورو یې غږ چوپ شو. شونډې یې ورپېدې، راټولې سوې او بیا بېرته وغوړېدې. د بصرې مسافر په رڼو سترګو داسې منزل ته کتل چې له هغه نه مسافر بیرته نه راګرځي. د لیپسنګ د ابدي خوب غېږې ته ولوېد. زبیر انا لله و انا الیه راجعون. دا یې وویل. د لیپسنګ سر یې په ځمکه کېښود او په حقارت یې پرتابرای ته کتل. سپاهیان په کښتیو کې سپاره شول او د زبیر او د لیپسنګ د کښتیو په لوري یې غشي ورول او پر مخ تلل. له هغه لوري هم د غشو په ځواب کې غش راتلل. زبیر ته د تېښتې لاره نه وه. د پرتابرای په اشاره 18 تنه پرېوتل او هغه یې پر سیو کلک وتړ او په ځمکه یې وغورځاوه. زبیر په حسرت او ناامیدۍ خپلو کښتیو ته کتل. په کښتۍ کې ناهید او نورې عرب نجونې هم له نارینهو سره اوږه په اوږه جنګېدې. هاشم تر ډېره وخته له نورو هلکانو سره په یوه ګوښه کې ناست پاتې نه سو. راپورته سو او خالد ته نږدې ودرېده. پوښتنه یې وکړه موږ به څو ځلې له سمندري غلو سره مقابله کوو؟ خالد په لینده کې غشی کېښود. شاته یې وکتل. د هاشم تر څنګ مایا دیوي حیرانه او وارخطا ولاړه وه. خالد وویل مایا دیوي هاشم در سره بوزه. هاشم ښکته در سره بوزه. مایا دیوي هغه ته لاس ور اوږد کړ خو یو تیز غشی راغی او د هغې په ټټر ونښت. مایا دیوي دی په منډه یوې ګوښې ته کړ او له سینې نه یې د غشي را ایستلو هڅه وکړه. هاشم له یوه کمزوري زګیروي او معمولي لړزې وروسته یخ کرخ شو. مایا دیوي په سلګو سوه او اوچته سوه چې له شانه یې مضبوط لاس ور اوږد سو او دا بې وسه سو. د سپوږمۍ په تته رڼا کې یې سترګې وغړولې او بیا یې وویل څوک یې؟
ګنګو ته ګنګو وویل هو زه یم کالو اوچته یې کړه او که یې شور او غوغا کړه مرۍ یې ور وڅه کړه کالو مایا دیوي په اوږه واړوله او له یوې لویې کښتۍ نه د رسۍ په زینه ښکته یوې وړوکې کښتۍ ته ورکوز شو ګنګور وړاندې شو د خالد په اوږه یې لاس ور کېښود او ویې ویل اوس له جګړې نه څه نه جوړېږي دوې کښتۍ له شانه هم راغلې خو زه تا او ناهید ژغورلی سم زموږ کښتۍ لاندې ولاړه ده خالد په بې پروایي ځواب ورکړ زه خپل ملګري نه سم پرېښودلی ګنګو وویل مګر ته نه پوهېږې چې هغوی به ستا له خور سره څه سلوک کوي خالد وویل ما ته په کښتۍ کې ټولې ښځې خپلې خویندې ښکاري او د جیران په دوکه اوس زه په هېڅ چا باور نه سم کولی یو غشی په ناهید ولګېد ونډه یې ونیوه او کېناسته خالد ورغی غوښتل یې اوچته یې کړي ناهید وویل زه روغ یم ته زما فکر مه کوه د دې له ټینګار سره سره خالد هغه اوچته کړه او د هاشم له مړي سره یې نږدې پرېښوده ناهید چې هاشم مړ ولید خپل زخم یې هېر شو هغه یې وغځاوه چغې یې پرې وکړې او په غمجنه لهجه یې وویل هاشمه ته ولې پاس راوختلې ګنګو په بې خبرۍ کې د ناهید له پونډۍ نه په یوه زور غشی کش کړ او ویو بیا یې داسو ته وویل دا اوچته کړه داسو د ناهید د اوچتولو لپاره ټیټ شو خو خالد راوړاندې شو هغه ته یې ډیکا ورکړه او ویې ویل تاسو او جیران په بیلو بیلو لارو راوتلي یئ خو مقصد او لاره د ټولو یوه ده ورځئ موږ نور تاسې بخلي ګنګو وویل زویه که د خبرو لپاره وخت وای ما به ستا شک لرې کړی و خو د دښمن کړۍ تنګه سوه او که موږ څو لحظې نور هم غافل سو هر څه به تمام سي او د تېښتې لارې به بندې سي افسوس دی لورې چې ما تا ته د سوچ مهلت هم درنه کړ ما وبښئ دا یې وویل او ناڅاپه یې په یوه وړوکې ډنډه خالد په سر ووهه خالد په تندکونو سو خو ګنګو هغه په اوږه کړ داسو ناهید په اوږه کړه او ګنګو دې ته وویل دغه لیندۍ راواخله په کار راځي حمله کوونکي کښتیو ته ور وختل د غشو جګړه د تورو په جګړه بدله سوه په دې هنګامه کې د خالد ناهید او مایا دیوی تښتولو ته پام هم نه و لویو کښتیو ته وړوکې کښتۍ نورې ورغلې ګنګو په همدې وخت کې په سیندیزه بهای هوی چغې وهلې او له نورو کښتیو نه لږ په څنګ یوه لوبې ته ووته د ګنګو په ویلو مایا دیوی خپل ټیکری وشلاوه او د ناهید د پنډۍ زخم یې پرې وتاړ خالد یې چې له ځان سره ولید اوس یې د دې پوښتنه هم نه کوله چې چېرته یې بیایي ګنګو به یوه ټوټه ټوکر په اوبو کې لوند کړ او بیا به یې د خالد په ټنډه کېښود او مایا دیوي ته هغه سړی چې څو شېبې وړاندې یو خطرناک دښمن معلومېده یو غمراز ښکاره شو د دوی کښتۍ د خطر له حدودو نه لرې سوې وه او مایا سره له دې چې له ځانه سره دا ژمنه کړې وه چې له ګنګو سره به خبرې نه کوي له هغه نه پوښتنه وکړه دی خو به ډېر نه وي زوبل سوی دا ولې نه پسد کېږي ناهید له ډېر غم او اندېښنې نه خبرې نه کولې او په اندېښنه او پریشانۍ خپل ورور ته کتل او چې کله به ګنګو وویل لورې ته غم مه کوه ورور به دې اوس راپخپت سي زه ستاسې دښمن نه یم زه د سمندر په خدای سوګند یادوم نو ناهید به د وینو غوړپ تر حلق تېر کړ او چوپه به پاتې شو بیا یې مایا دیوي ته وکتل ویې ویل مایا ته راجپوت یعنې شریف زاده نجلۍ یې شریفان په دروغو سوګند نه خوري زه له تا نه پوښتنه کوم چې آیا ستا دا ګمان و چې ورور به دې موږ ته دوکه راکوي مایا وویل نه نه زما ورور داسې نه کوي زه په بګوان خدای قسم خورم ناهید وویل او که دا ثابته سوه مایا وویل نو زه به کوهي ته ځان وغورځوم په اور کې به ځان لوله پکړم خپله مرۍ به خپله زندۍ کړم د خدای په خاطر داسې مه وایه د مایا سلګو او اوښکو په ناهید تاثیر وکړ او ویې ویل مایا ته د دې خبرو پروا مه کوه زما په تا باور دی که ستا ورور له موږ سره دوکه کړې وي هم په دې کې ستا څه ګناه ده مایا وویل زه بیا وایم چې زما ورور داسې نه کوي د هغه په رګونو کې د یو راجپوت وینه چلیږي هغه دومره نیکي هېرونکی نه سي کېدای ناهید وویل زموږ دښمن اوس دغه دی چې موږ یې په زور له کښتۍ نه راکوز کړو او په نامعلوم لوري مو بیایي ګنګو وویل لورې کاشکې ما ټولې ښځې او هلکان په دې کښتۍ کې راوستلی سوای په دې کښتۍ کې د همدومره سپرلیو ځای و ته ځوانه یې او زه دې د یوه بېرحمه دښمن له منګولو نه ژغورم او مایا دیوي ته ښایي نور ټول بندیان راخوشي کړې زه به ستا په بدل کې په هغوی ټول ماشومان او ښځې راخوشي کوم خالد را په خود کې سو او سترګې یې وغړولې حیران شو ټولو ته یې په وار وار کتل تېرې پېښې یې په یاد سوې او سمدستي اوچت سو کېناست او په خوږ سر یې لاس کېښوده ویې ویل زموږ کښتۍ چېرته ده موږ چېرته روان یو ګنګو ظالمه مکار دوکهبازه تا له موږ سره داسې سلوک وکړ ته موږ چېرته بیایې ګنګو په سړه سینه ځواب ورکړ خالده دا زما په ژوند کې لومړی ځل دی چې د چا په کنځلو غوسه نه راځي ستا چې څه په زړه کې درځي راته ووایه خو ما بد نه دي کړي ما یوازې مایا بیوله خو ستا خور مې چې ټپې ولیده دا مې زړه ونه منله چې دښمن ته مو پرېږدم خالد په حقارت مایا دیوي ته وکتل او ویې ویل زه اوس پوه سوم جیران یوه خوا زموږ د جګړې لپاره سپاهیان راواستول او له بلې لارې یې ته د خپلې خور لپاره راواستولې د دې مطلب دا دی چې د لوټمارانو مشر ته نه وې جیران و ګنګو ویل ته رښتیا وایې خو ما اوس توبه ایستلې او جیران لا توبه نه ده ایستلې امکان لري هغه د خپلې خور د خبر په اورېدو توبه وباسي خالد وویل نو ته موږ اوس هغه ته نه بیایې ګنګو ویل ته یې لیدای سې بندر کومې خواته دی او موږ چېرته روان یو
خالد ورغبرګه کړه ته موږ چیرته بیایې؟ ګنګو وویل یو داسې ځای ته چې د راجا سپاهیان هلته راونه رسېږي. خالد بیا وویل که ستا نیت خراب نه وای نو موږ بیرته له خپلو ملګرو سره پرېږده. ګنګو ورغبرګه کړه ستا ملګري به لږ ځنډ وروسته د دیبل په بندیخانه کې وي، ته د زندان په ځای بهر له دوی سره مرسته کولی شې. خالد لږ امیدوار شو، ویې ویل ته رښتیا د هغوی مرسته کوې؟ ګنګو ځواب ورکړ زویه ما ته د دروغ ویلو څه حاجت دی؟ که زه ستا دښمن وای نو دومره سختې کنځلې به مې په سړه سینه نه اورېدې. بله ورځ د دوی کښتۍ د سیند د دریاب څنډو ته ورسېده او ګنګو خپل پخواني انډیوالان ولیدل چې کبان یې نیول.